ملګرو د پښتو زده کړې ویډیو ته راځو چې بحث پر ری دی. ری څو کلمې لیکو. ری، نون، ګاپ. ګورئ ری نون ګاپ سره دا شی یو ځای کیږي. څه ترې جوړیږي؟ رنګ. که ګاپ سره هی تاسو یو ځای کې څه به ترې جوړ شي؟ رنګه. یا که داسې لاندې باندې یې له ګاپ سره یو ځای کې څه به جوړ شي؟ رنګې، چې ماشومان یې د رسم لپاره کاروي. تی لیکو، ری لیکو، نون لیکو، ګاپ لیکو. تیرې سره یو ځای کیږي، نون او ګاپ بیا هم څنګ ته راځي. څه ترې جوړ شو؟ ترنګ. ګوره ری چې د نون نه مخته راغلې وه یا پیل کې راغلې وه، ری ځان ته لیکل کېده، خو اوس چې ری تی نه وروسته راله تی سره ګډه لیکل کېږي، ترنګ ترې جوړ شو. اوس که دا د تی په ځای شین ولیکو، یعنې تی ړنګه کو شین ورکو، نور ټول همدا کلمه وي، څه به ترې جوړ شي؟ شرنګ. رنګ، د بنګړو شرنګ. وایي ستا د بنګړو شرنګا مې خوب ته نه پرېږدي نه. نو دا ډول تاسو کولی سئ چې نورې کلمې هم ترې جوړې کړئ. مثلا که تی ته شین نسئ ورکولی، ری په ړې بدله کوي، څه به ترې جوړ شي؟ تړنګ. غین دی، واو دی، ری ده. غین او واو سره یو ځای کیږي او ری یې څنګ ته راځي، دا په پای کې راله. څه ترې جوړ شو؟ غور. غور چې د افغانستان د یوه ولایت نوم دی. که له غور وروسته هی ولیکو، یعنې ری سره څنګ کې هی ولیکو، څه به ترې جوړه شي؟ غوره. غوره خو خپله پېژنئ چې یو شي کې انتخاب وي، تر نورو ښه وي، دې ته څه وایي؟ غوره. غین دی او ری ده. غین او ری سره یو ځای کیږي، څه ترې جوړ شو؟ غر ترې جوړ شو. خو که الف له ری سره وروسته ولیکو، څه به ترې جوړ شي؟ غره، چې د موټر اواز ته وایي. دا ډول مختلفې کلمې تاسو له نورو کلمو هم جوړولی شئ، یو توری په بل بدل کړئ. مثلا غین ده په ځای تی ولیکئ، تی واو ری څه شی سو؟ تور. یا که غین په ځای سین ولیکئ، واو او ری خپل راشي، بیا به څه ترې جوړ شي؟ سور. کوشش وکئ دغه ټولې کلمې چې دي یو توری په بل بدل کړئ، مختلفې کلمې یا لفظونه ترې جوړ کړئ. درس په رنګو لرو. رنګې، آریا، رنګې لري. سمون هم رنګې غواړي. دوی په رنګو رسم کوي. ګورئ رنګې، آریا رنګې لري، سمون هم رنګې غواړي، دوی په رنګو رسم کوي. اوس رنګې په ځای رنګونه هم ویلی شي. آریا رنګونه لري، خو رنګې تر ډیره دود دی. د رنګې په ځای ولیکئ آریا قلمونه لري، سمون هم قلم غواړي. یا ولیکئ سمون هم پنسل غواړي، دوی په قلم لیکل کوي. د رسم په ځای څه ولیکئ؟ لیکل ولیکئ. یا ولیکئ دلته څوک رنګې لري، پوښتنې په ډول. بل کس دې ولیکي زه هم رنګې غواړم. غواړم کې یې چې په میم بدله کې څه به سي؟ غواړم. سمون په ځای زه ولیکه، دا شی زه. زه هم رنګې غواړم. دلته ولیکه زه په رنګو رسم، دا یم په میم بدله که څه به شي؟ کوم.
یعنی خاص د یوه توري په بدلولو سره یا د یوې کلمې په ځای د بلې په راوړلو سره مختلفې جملې جوړیږي. او که دغه هنر ځان کې پیدا کړئ ډېر لنډ وخت کې پښتو لیک لوست زده کولی شئ. پښتو زده کړه فیسبوک پاڼه در سره خوښه کړئ. پښتو لرنینګ یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. الله مو مل شه.